أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحيم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ای زمونږ ربه لمونږ دا خدمت قبول کړه، ته د هر څه اوریدونکی او په ټولو شیانو پوهیدونکی. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ای ربه مونږ دواړه تا ته غاړه ایښودونکي وګرځوه، زمونږ له زوزات نه یو داسې قوم راوبل کوه چې تا ته غاړه ایښودونکي وي. مونږ ته د خپل عبادت لارې لیکې را زده کړه او زمونږ توبه قبوله کړه، ته لوی بخونکی او رحم کوونکی. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ای زمونږ ربه مونږ ته هم د دنیا او هم د آخرت ښېګڼې را په برخه کړه او موږ د اور له عذابه وساته. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ای زمونږ ربه مونږ ته صبر راکړه، زمونږ قدمونه ټینګ کړه او پر دې کافره ډله مونږ برلاسي کړه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ای زمونږ ربه کله مونږ نه څه هیر او خطا صادره شي مونږ پرې منیسه څښتنه پر مونږ هغه پیټه مګله چې له مونږ نه مخکنیو خلکو باندې دی خیو. زمونږ څښتنه د کوم پیټي پورته کولو چې په مونږ کې وس نشته هغه پر مونږ مګده، له مونږ سره آسانی وکړه، زمونږ له ګناهونو څخه تیر شه، پر مونږ رحم وکړه، ته زمونږ کار جوړونکی، د کافرانو په مقابله کې زمونږ مرسته وکړه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. پروردگار کله چې تا مونږ پر سم لاره خوځولیو نو بیا مو هیڅکله زړونه مه کږوه، مونږ ته د خپلې پیرزوینې له زیرمې نه رحمت را په برخه کړه چې همدا ته حقیقي لورونکی. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. پروردگار ته ارومرو یو ورځ د ټولو خلکو غونډونکی چې د هغې په راتګ کې هیڅ شک نشته، ته هیڅکله د خپلې وعدې نه اوښتونکی نه یې. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. دا هغه خلک دي چې وایي پروردگار مونږ ایمان راوړی، زمونږ له ګناهونو څخه را تیر شه او مونږ د دوزخ له اوره وژغوره. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. زمونږ څښتنه کوم فرمان چې تا را لېږلی دی مونږ هغه منلی او د پیغمبر پیروي مو قبوله کړې ده، زمونږ نوم په شاهدي ویونکو کې ولیکه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على
القوم الكافرين. اے زمون پروردگار، زمون خطاوی او گناوی راوبخه. زمون په کار کې که ستاله حدودونه څه تیرای شوی وي هغه معاف کړه. زمون قدمونه محکم کړه او پر کافرانو زمون د برلاسي لپاره را سره مرسته وکړه. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. زمون رب دا ټول شیان ته عبس او بے مقصده ندی هست کړي. تل دین پاکی چې عبس کار وکړي. نو اے رب مونږ د دوزخ له عذاب وژغوره. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. تا چې څوک په دوزخ کې واچو هغه د په حقیقت کې په ستره خوارۍ او رسوایی کې وغورځاو او بیا دغه ظالمانو هیڅ مرستندوی نه وي. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. لویه څښتنه مونږ دی وناري وهونکي आवाज واورید چې د ایمان لوري ته بلنه ورکوله او ویل چې خپل رب ومني. مونږ د هغه بلنه ومنله. نو ای زمون بادار کومه ګناه چې له موږ څخه صادره شوې ده له هغې نه راتېر شه. کومې بدۍ چې په مونږ کې دي هغه ایسته کړه او په خاتمه کې راته د غوره خلکو ملګرتیا را په برخه کړه. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. خدایا کومې وعدې چې تا د خپل رسولانو په وسیله کړې دي هغه له مونږ سره ترسره کړه او د قیامت په ورځ مونږ له رسوایي سره مخامخ کوه. په دې کې شک نشته چې ته له خپل وعدونو مخالفت کوونکی نه یې. ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. پروردگار مونږ ایمان راوړ زمونږ نوم په شاهدي ویونکو کې ولیکه. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. خدایا زمونږ ربا پر مونږ باندې له اسمانه یو دسترخوان را کوز کړه چې زمونږ لپاره زمونږ د اوسنیو او راتلونکو نسلونو لپاره د خوښۍ موسم وګرځي او ستا له لورې یوه نښانه وي. مونږ ته روزي راکړه او ته ډېر ښه روزي رسان یې. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ای زمونږ ربه مونږ په خپل ځان ظلم وکړ. اوس که تا مونږ ته بخښنه ونه کړه او پر مونږ دې رحم ونه کړ نو مونږ به ارومرو تباه شو. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ای پروردگار مونږ د دې ظالمانو ملګري کوه مه. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ای پروردگار زمونږ او زمونږ د قوم په منځ کې په حق فیصله وکړه او ته ډېر ښه فیصله کوونکی. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ای ربه پر مونږ باندې صبر وروه او مونږ له نړۍ نه بوزه خو په داسې حال کې چې مونږ ستا فرمان بردار اوسو. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ای زمونږ ربه مونږ د ظالمانو لپاره فتنه مه ګرځوه
او په خپل رحمت سره مونږ ته له کافرانو څخه نجات راکړه. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. پروردگار ته پر هغه څه چې مونږ یې پټو یا یې څرګندوو پوهیږي او پر اختیار سره له الله څخه هیڅ شی نه په ځمکه کې پټ دی نه په آسمانونو کې. ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. پروردگار زما دعا قبول کړه. پروردگار ما زما مور پلار او ټول مؤمنانو ته په هغه ورځ بخښنه وکړه چې حساب برپا وي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ای پروردگار مون په خپل ځانګړي رحمت سره سر لوړی کړه او زمون چاره سم کړه. ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. پروردگار مون ویریږو چې هغه به پر مون زیاتی وکړي یا به یرغل وکړي. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ای زمون پروردگار مون ایمان راوړ مون ته بخښنه وکړه پر مون رحم وکړه ته تر ټولو رحم کوونکو څخه زیات رحیم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ای زمون پروردگار مون د دوزخ له عذاب وساته د هغه عذاب شدید او دائم پاتې کیدونکی دی. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ای زمون پروردگار مونږ ته خپل میرمنو او اولادونو څخه د سترګو رڼا راکړه یعنی هغه ته د ایمان او نیک عمل توفیق ورکړه او مونږ د پرهیزګارانو امامان کړه یعنی په تقوا او طاعت کې تر ټولو مخکې کړه. ربنا لغفور شكور. زمون پروردگار بخښونکی او قدردان دی. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ای زمون پروردگار ته په خپل رحمت او په خپل علم سره پر هر شی باندې خور شوی نو هغه کسانو ته بخښنه وکړه او د دوزخ له اوره یې وژغوره چې هغوی توبه ویستلې ده او ستا لاره یې غوره کړې ده. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. ای زمون پروردگار او هغه جاودانی جنتونو ته داخل کړه چې تا د هغه وعده له هغه سره کړی ده او د هغه مور پلار او میرمنو او اولادونو څخه چې څوک صالحان وي هغه هم له هغه سره یو ځای هلته بوزه. ته به شک قادر مطلق او د حکمت څښتنی او وژغوره هغه له بدیونه تا چې څوک د قیامت د ورځې له بدیونه وژغوره پر هغه دی لوی رحم وکړ. همدغه ستر بریالیتوب دی. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ای زمون ګرابا
مونږ او زمونږ ټولو هغو ورونو ته بخښنه وکړه چې له مونږ نه مخکې ایمان راوړی ده او زمونږ په زړونو کې د مؤمنانو لپاره هیڅ بغض مه اچوه. ای زمونږ پروردګار ته ډیر مهربان او رحم لرونکی. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ای زمونږ پروردګار پر همدا ته باندې مونږ توکل وکړ او همدا ستا لوري ته مونږ رجوع وکړه او همدا ستا حضور ته بیا زمونږ درګرځېدل دي. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ای زمونږ پروردګار مونږ د کافرانو د آزمایښت وسیله مه ګرځوه او ای زمونږ پروردګار زمونږ له ګناهونو څخه راتېر شه بېشکه همدا ته برلاسی د حکمت څښتنې. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ای زمونږ پروردګار زمونږ رڼا زمونږ لپاره بشپړه کړه او مونږ ته بخښنه وکړه ته د هر څه وس واک لرې.